استه سوال دی دو قسمه حدیثونه زموږ مخې له راغلي دي او د علماو نه مو اورېدلي دي چې بعضو کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې په ولاړه به اوبه نه څښئ او په بعضو نه دا ثابتېږي چې په ولاړه اوبه څښه جایز دي. اوس څه چل وکړو کوم حدیثونه ومنو؟ اوبه څښل په ولاړه صحیح دي او که په ناسته صحیح دي، یعنی اوبه چې سوسکي دا په ولاړه سنت طریقه ده، که په ناسته سنت طریقه ده، په کومو کې ثواب ډېر دی؟ آیا مونږ په ولاړه اوبه وڅښو او که په ناسته باندې اوبه وڅښو؟ نو شیخ صاحب ډېر قیمتي بیان کړی دی. که چېرته هم تاسو سره په دې خپل زندګۍ کې درې څلور منټه ټیم وي نو لازمي دې ته ورکوئ، راځئ چې دا بیان وکړو. ښایسته سوال دی. دوه قسمه حدیثونه زموږ مخې له راغلي دي او د علماو نه مو اورېدلي دي چې بعضو کې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړی دی چې په ولاړه به اوبه نه څښئ او په بعضو نه دا ثابتېږي چې په ولاړه اوبه څښه جایز دي. اوس څه چل وکړو کوم حدیثونه ومنو؟ ګوره د جواب نه مخکې دا خبره یاده ساتئ چې کله حدیثونه صحیح د رسول صلی الله علیه وسلم نه راغلي په صحیح سند نه هغې کې څوک دا نه وي چې کم یې ومنو، بیا به کوشش دا کوي چې د حدیثونه جمع شي، که نه جمع کېږي هغه بیا ناسخ او منسوخ هغه د علماو مسله ده. د رسول صلی الله علیه وسلم نه ښه صحیح حدیث راغلی دی په صحیح مسلم کې دی، انس بن مالک نم دی، د ابو سعید الخدري نم نقل دی رضی الله عنهما ان النبي صلی الله علیه وسلم زجر عن الشرب قائما. یو روایت کې راځي نهى عن الشرب قائما، رسول صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی چې په ولاړه به اوبه نه څښي. دا واضح حدیث دی او په صحیح مسلم کې په نورو کتابونو کې هم شته، یو دا روایت نه دی ځکه ټول له نظم بیا به جواب ډېر زیات وګټي. بل طرف ته ښه صحیح حدیثونو کې دا راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپله په ولاړه اوبه څښي، لکه صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله بن عباس وی سقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. ما رسول صلی الله علیه وسلم لا د زمزم اوبه ورکړې وې د حج په موقع باندې، نو هغه د زمزم د اوبه وڅښي او هغه ولاړو. او بعض علما د دې دا جواب وکړي د زمزم اوبو خاصیت لري دا اوبه ولاړه څښي، دا کمزورې خبره ده. لکه چې بل حدیث دا وګوره دا په صحیح بخاري کې دی، علي رضی الله عنه بارک کې راځي چې هغه پیر په ولاړه اوبه وڅښي. نو بیا یې دا ووایي چې ان ناسا یکره احدهم ان یشرب وهو قائم، د بعضو خلکو دا خبره بدی شي چې څوک اوبه په ولاړه وڅښي. وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، او ما رسول صلی الله علیه وسلم دقه شان لیدلی څنګه چې تاسو زه ولیدم چې ما په ولاړه اوبه وڅښي. امام احمد یو حدیث راوړی دی په هغې کې دی چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه یو پیر په ولاړه اوبه وڅښي، نو دې خلکو ته داسې تعجب په نظر وکړي په ولاړه اوبه څښي. نو هغوی ما تنظرون، یعنې ولې ما ته داسې ګورئ؟ ان اشرب قائما فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما. که زه په ولاړه اوبه څښم نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په ولاړه اوبه څښي. وان اشرب قاعدا، او که زه په ناسته اوبه څښم فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا، نو ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی چې په ناسته اوبه څښلي دي. و دا حدیثونه سره به څه کوو؟ یعنې یو طرف ته منع بل طرف ته جواز، او بیا درته وایم علماو ته چې رجوع ونه کړي کار دې نه کېږي. ترجمې کتابونه دا الله پیدا کړه که نه راوړه کېده کور کې ترجمه ورته ګوره راګوره سهار ورته هم خاندې شپې ورته هم خاندې، ته به څه پوه شوې؟ الټه ستا ذهن کې اشکال لاغی، استاذ دې نشته چې ستا اشکال واضح کړي. تا ته خو مسله ښه جوړه شوه، بلکې الله دې نه کړي الله دې نه کړي چې کله استاذ نه وي سړی ګمراه کېږي. لکه اوس دا حدیث راغی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په ولاړه اوبه مه څښئ، بل طرف ته رسول صلی الله علیه وسلم څښلي والعیاذ بالله. کېدای شي یو سړی وایي چې سره حدیثونه منم نه، دا خو د یو بل سره ټکره وخوري. دغه شان د قرآن آیتونه تفسیر ته چې کله په خپله کېناستې که نه نو کېدای شي به بله لار باندې لاړ شي. نو لازم یو څو خبرې دي: استاذ، کتاب، مطالعه. یعنې استاذ سره ناسته، د کتاب مطالعه، بیانونه اورېده، دا ټولې خبرې چې راجمع شي نو سړی علم ته رسي. او زمونږ په دې ملکونو کې بعض هغه مولیان شتي چې هغوی د یعنې تاریخ یې داسې دی، زه یې نومونه نه علم، څه پکې مړه دي څه ژوندي دي، چې هغوی د دې سکول
اسکولونو دا سبق ډېر ویلی دی، یونیورسټیانو کې انګلیش ویلی، وروسته د هغوی شوق پیدا شوی دی، جذبه یې راوچته شوي دی، دین طرف ته یې توجه شوي دی. نو هغه دین یې ټول د کتابونو نه زده کړی، استاد له نه لیتلي. نو د هغوی دومره ګډې وډې مسلې دي ځکه چې چا ورته څه خولې خو نه دي. هغه کتاب کولو کړی دلته تعلیم یافته دی، اردو ولم ورځي، پښتو ولم ورځي، انګلیش ولم ورځي، بس کتاب یې راغستی دی وګوري، کتاب یې راغستی وګوري، کتاب یې راغستی وګوري. او ځکه یوازې علم د ترجمې د کتابونو نه کېږي یا د عجمو په ژبه کې چې کوم لیکلی شوي دي. علم هغه چې ته د عربۍ د کتابونو نه زده کړي، اصل کتابونو ته رجوع وکړي. او چې کله د حدیث نه بعض ملګري ما نه خفه شي، زما خو خپل ځاني دا کېدي زما دا خبره غلطه خو ما زړه کې دا ساتلی ده. که ځان ته عالم وم یو مکتبې ته ورغلی او په مکتبه کې د پښتو د اردو د فارسي کتابونه د عربۍ نه زیات پراته وو، نو د علم کې کمزوری دی. ځکه چې د ټول علم د اردو د پښتو د فارسي د کتابونو نه زده کړی، اصل علم خو عربي کتابونو کې پروت دی. هغه که سړي سره بعض نسخې پرتې د اردو د فارسي څه خبره نه. نو خبره مې دا کوله که ته ترجمې م وایې خو ته په دې مسله باندې دا وخته پورې نشي پوهېدی چې څو پورې ته عالم سره نه ناست. اوس راځو دې مسلې له دې سره به څه کوو. علماو دا حدیثونه داسې جمع کړي دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د یو کار نه منع وکړي که نه، نو کله هغه دا منع دې دپاره کوي چې دا کار حرام دی، او کله منع دې دپاره کوي چې مې کوئ غوره نه دی. منع په دوه قسمه، بلکې نور اقسام هم دي، خو زه ستاسو د اسانۍ دپاره دوه ذکر کوم. یعنی رسول الله وسلم وایي مې کوئ، اوس دا مه کوئ یا خو د حرمت دپاره دی او یا د عدم غوروالي دپاره، یعنی غوره نه دی مې کوئ. اوس که چېرته دا نور حدیثونه نه وی د کوم نه چې دا واضح شو چې رسول وسلم په ولاړه اوبس کړي دي، نو موږ به صفا ویلی وی چې دا منع د څه دپاره ده؟ حرمت دپاره ده. یعنی مس کوي په ولاړه اوبه حرام دي څښه. هلته بل طرف ته نور حدیثونه دي. نو نتیجه دا راووته چې د رسول وسلم چې منع کړې ده د دې دپاره کړې ده چې غوره نه دي. نو که چا په ولاړه اوبه وڅښي نو دی ګناهګارېږي نه. او که چا بلکې بعض علماوي په ولاړه اوبه څښه مکروه دي، خو زه هم دا مکروه ټکی هم لږ دروند دی ځکه چې رسول الله وسلم خو غوره کار کوي، هغه مکروه هم نه کوي، هغه په ولاړه اوبه څښلي دي. نو دا به ښکلې خبره وي، د حدیثونه به دې سره جمع شي چې په ولاړه اوبه څښه غوره کار نه دی، خو که چا وکړو ګناهګارېږي نه. نه په دیندارۍ کې څه کمی راځي، نه دا په هغه باندې جرحه ده چې موږ پې جرحه وکړو چې یاره دا بېدینه سړی دی او دا داسې دی او دا دغه. دا او د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدو، دغه شان قیمتي بیاناتو لپاره زموږ سره په دې صفحه باندې اوسیږئ. السلام علیکم ورحمت الله.